سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د 2024 شلاوریز نړیوال جنګ کې افغانستان لوبډله تېره ورځ ویسټ انډیز ته ورسېدله، چې هلته د 10 ورځو تمریناتي کیمپ وروسته به 2 تمریناتي سیالۍ هم په نړیوال جنګ کې ترسره کړي، چې لومړۍ لوبه د سکاټلند سره کوي او دویمه تمریناتي لوبه بیا د عمان لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. د تمریناتي سیالۍ وروسته د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به خپله لومړۍ رسمي لوبه د جون په 4مه د یوګانډا لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي، خپله دویمه لوبه بیا د نیوزیلینډ لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي، او داسې خپله درېیمه لوبه بیا د فنجي لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي، خو خپله وروستۍ لوبه د کوربه لوبډلې ویسټ انډیز لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. د 2024 شلاوریز نړیوال جنګ د ویسټ انډیز او امریکا په کوربهتوب ترسره کېږي، چې 40 لوبډلې ګډون پکښې کوي. په 4 ګروپونو ویشل شوي دي. په هر ګروپ 5 لوبډلې لوبېږي. د هر ګروپ څخه به 2 د سر لوبډلې سوپر 8 ته وځي. په سوپر 8 کې به 8 لوبډلې لوبېږي. په 2 ګروپونو ویشل شوي دي. په هر ګروپ کې 4 لوبډلې لوبېږي. هره لوبډله به په خپل ګروپ کې 2 لوبې ترسره کوي. د ټاپ 2 لوبډلې به سیمي فاینل ته وځي. تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په 2024 شلاوریز نړیوال جنګ کې سیمي فاینل ته ولاړه شي که به نه شي ولاړه؟ انشاءالله دعاګانې کوئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله ډېره قوي او پیاوړې لوبډله ده. تاسو وګورئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په 2023 نړیوال جنګ کې ډېرې زبردسته په زړه پورې لوبې وکړلې، چې ډېرو غټو ټیمانو ته ماتې ورکړلې، چې په هغه نړیوال جنګ کې پاکستان ته ماته ورکړله، انګلینډ ته ماته ورکړه، سریلانکا او نیدرلینډ لوبډلو ته سترې ماتې ورکړلې. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.